انقلاب نظام باورکو د آزادۍ نظام باورکو د جرأت نظام باورکو خودداري به پکې پیدا کوو په خپلو خپو به یې ودرو او صرف خپل قوم نه بلکې د ټولو قومونو د آزادۍ او د ترقۍ د خوشحالۍ جنګ به انشاءالله دې ته به موږ تیارو چې دا به انشاءالله وکړي په اسلام کې بت پرستی جائز نه ده شخصیت پرستی جائز نه ده نو تحریک انقلاب خپل قام نه دا تپوس کوي چې په سیاست کې شخصیت پرستیا بت پرستی نو کومه جائز شوه چې موږ ټول قام د 100 کالو نه د دوو خلقو د دوو شخصیاتو د هغوی چې کوم دی پوجاري کوو هغوی له اوټ ورکوو هغوی دپاره رور وجنو هغوی دپاره سیله رحمي قضا کوو هغوی دپاره رشتهداري ختمو هغوی دپاره تاوانونه کوو هغوی دپاره خپل کالتوس او لوزو هغوی دپاره خپل بچي بېروزګاري او مسافري ټول عمر برداشت کوو دا شخصیت پرستی د کومه جایز شوه تحریک انقلاب په هر څیز کې څنګه چې په مذهب کې شخصیت پرستی بت پرستی ورته وایي حرامه ده نو تاسو د بتانو نوم باندې خفه کېږئ نو دقسې په سیاست کې شخصیت پرستی حرامه ده زه خپل قام ته دا ویل غواړم چې همیشه انتخاب کوه اهلیت په بنیاد باندې خدمت په بنیاد باندې شجاعت په بنیاد باندې محب وطنۍ په بنیاد باندې اسلام سره د مینې په بنیاد باندې قام باندې ننګ او غیرت خوړلو په بنیاد باندې انتخاب کوه نه که یو سړي سره حجره یې غټه ده ټوپک ورسره زیات دي جایداد یې زیات دی ځان نه دې سنبالئ اسمبلۍ له خلک دې نه نه ځي هلته یو سپیکر چېرته ایم ایل اې نه تپوس نه دی کړی چېرې تا سره څو ټوپک دي تا سره څو ځمکه ده یا ته څومره غټې که احترام او عزت ورکولی کېږي نو زما ستا د اوټ په بنیاد ورکولی کېږي د هغه د مال او دولت په بنیاد نه ورکولی کېږي نو بیا پکار ده چې موږ انتخاب د اهلیت په بنیاد وکړو تحریک انقلاب دغه پیغام ورکوي چې دې شخصیت پرستۍ نه مزید بس کوي او هر هغه سړی چې دلته راشي او وایي زه خانم نو هغه خو بالکل مسترد کوئ ځکه چې دلته چې څوک سټیج ته راخېږي هغه به قام ته وایي زه ستاسو خادم یم زه ستاسو غلام یم ستاسو نوکر یم زما اراده کړې ده چې زه ستاسو خدمت وکړم ماله موقع راکړئ او چې د کوره نه درپسې خان راشي ستاسو به څه خدمت وکړي تاسو په څه بنیاد باندې اوټ ورکوئ تاسو تیلی ورکړی دی دا نظام که څومره هم زورور دی خو ستاسو په مخه به انشاءالله نیس او نابود کېږي په ژوندانه به انشاءالله دا ګلونه چې نعیم سوی تحریک انقلاب سوی انقلاب وایي څه ته تاسو ته پته ده چې کله د یو علاقې د یو ملک د یو ریاست نظام بوسیده شي ناکاره شي ظلم پکې زیات شي جبر زیات شي لاقانونیت زیات شي د غریب عوامل تفریق پکې د جوړ شي مظلوم سره نور ظلم کېږي خلقو ته خپل حقوق نه میلاویږي د وړو قومونو د کمزوري خلقو استحصال کېږي د بېوسو اواز پکې نه اورېدل کېږي نو هغه نظام ختمول او هغې په بدل کې یو نوی نظام چې هغه په انصاف باندې مساوات باندې امن باندې د هغې بنیاد قایم وي داسې یو نظام راویښتو ته انقلاب وایي چې د کوم انشاءالله موږ شروعات کړ دي اراده کړې ده الله دې زموږ مل شي او ستاسو په ډګه کې الله واچي الله دې موږ ټول استقامت او همت راکړي چې موږ خپل مقصد کې موږ خپل مقصد ته منزل ته ورسو چې موږ خپل نسلونو ته څه شی پرېږدو خانیزم پرېږدو د جبر او د ظلم نظام پرېږدو د تورو تیرو نظام پرېږدو دا زمونږ د دوی استحصال کېږي دا نظام پرېږدو حقوقو باندې به خلک غاصب وي دغه ورته پرېږدو د علایي او د قام په قدرتي وسایلو باندې
قبضه مافیا ګروپ به پرېږدو دا کرب ټوله به پرېږدو دا بدماشان چې د کومو مقصد صرف دنګه فساد او خوب قایمول دي دا نظام به موږ خپل نوي نسل ته پرېږدو که موږ ورته د امن او د مینې محبت پیغام به ورکوو یو پرامنه معاشره به ورکوو یو تعلیمي یافته معاشره به ورکوو یو د ترقیاتي علاقې به شانې چې هر قسمه سهولیات هغو ته مهیا وي هغه نظام به ورکوو د انقلاب نظام به ورکوو د ازادۍ نظام به ورکوو د جرأت نظام به ورکوو خودداري به پکې پیدا کوو په خپلو خپو به یې ودرو او صرف خپل قوم نه بلکې د ټولو قومونو د ازادۍ او د ترقۍ د خوشحالۍ جنګ به انشاءالله دې ته به موږ تیارو چې دا به انشاءالله وکړي که چېرته په خپله یې د خلکو ته ټلیفون کولی یو انقلابي ته د دغه خان جرأت وکړي چې نعیم راځي د هغه جلسه راته جلسې لمه ده زه به د ده ومنمه خو افسوس چې کور کې زما مشر چې زه په هغه غیرت خورم پکار ده چې هغه په ما غیرت وخوري زه هغه عزتمن ګڼم پکار ده چې هغه ما عزتمن وګڼي بجای د دې چې خپل بچه باندې ننګه او غیرت وکړي هغه د خان دپاره نوجوانانو باندې دباونه کوي ځان خفه کوي مرورئ زما عزتمندو مشرانو تاسو خصوصي طور باندې مدې خېلو خپل د نیکه تاریخ وګورئ هغه جهاد کړلی هغه د حق ملګرتیا کړې ده هغه یو ځای کوم بت پرستي نه کړې هغه د هر ځای بوتان مات کړي دي هغه بوتان جوړ کړي نه دي تاسو په کوم بنیاد باندې دلته هلکانو پسې ګرځئ چې جلسې له مزئ موپلر یې ماچوئ او ډېر ذاتو باندې ګیله وکړه چې نابالغه دي دا ډېرو یو ماشي د لاسه نمرود ذلیله شوی دی دغه نابالغو د لاسه به انشاءالله العزیز د دغه نابالغو د لاسه دا بالغه چې ځان ته وایي دا به نیس او نامود کېږي انشاءالله پی به خرڅېږي زر به تاسو ګورئ انشاءالله ډېر زر انشاءالله ډېر خلک زمونږه علماء کرام دي کوم چې آزاد ګروپ دی هغوی ته نن زه دا پیغام ورکول غواړم هغوی ډېر په تمه دي چې زمونږ د تیلوس مذاکرات شروع دي قوم چونکې تیاري کې دی ستا مذاکرات شروع دي خو تاریخ واوره ټول قوم دا خبره سوشل میډیا په دغه واورئ 1988 مولانا محمد مظفر الدین صاحب د پښتو خلک وایي دا کته زمونږ مشران ګرځي وایي موږ خو په جرګه مظفر الدین مولوي صاحب ته پرېښې وه دروغ وایي تا په ډنډه پرېښې وه او دوکه دې دا کړې وه چې کله ته د بل مشر راوغوښتې چې تا خو دا سړی ودرو ځان دې د پارټۍ په منشور کې برابر راویشت خو که دې قومي سړي وګټله بیا به دې ستا پلار وګټي بیا خو ته نو څوک نشي ګټلی هغوی اوس څه چل وکړم وی اوس محترم محمد حسن خان ودروه مرحوم صاحب الله دې وبخي دا قوم ته نوي نسل ته زما پته نشتي محمد حسن خان صاحب یې ودرو دوی وټونه واغستل 4760 واورې قومه تاسو همیشه ځان باندې چل کوئ ښه وګونو ونیسئ ښه درته پته وي ونن زه وټو ته دا خبره کوزه شي مظفر الدین مولوي صاحب واغستل 4130 وټونه مرحوم فتح محمد خان الله دې وبخي هغه واغستل 4760 وټونه محمد حسن خان هغه هم وفات شوی دی الله دې وبخي هغه واغستل 830 وټونه 863 وټونه 4760 نه چې 4130 لرګي نو فتح محمد خان الله دې وبخي هغه په 530 وټونو ګټله او د محمد حسن خان وټونو 863 نه چې 530 لرګي نو 333 پاتې شي ډېر خلک په تمه دی هغه وایي چې که د جمعیت والو تیلوس په نوم چې دي موږ د قوم ته یې سیټ پرېښی خو بیا دواړو په رضا باندې قوم یې چوکه کړی هم دی هغه په طریقه چوکه کړی دی چې نن زه 88 والا 34 سال بعد نن د هغې انکشاف زه کومه دا قوم دومره ودرې زمونږه دومره په خوب کې او په غفلت کې ساتلی چې 34 سالو کې دې قوم ته دا پته نه وه چې دا محمد حسن خان صاحب مرحوم دا چا ودرولی د چا په وینا او مولانا مظفر الدین صاحب د چا وجې نه بېلل وه د دې خبرې مقصد پې دا دی هغو ځان کې یو دي مکه ده تاسو به نه یې اورېدلي 15 سال شاه حسین خان MP یوه ورځ چې
چرته زبیر خان دا پوزیشن لگا دا کړه کردار تاسو اورېدلی چرته جواب راکړئ نه دی ادا کړی هغه وایي چې تا وګټله ته د دې قوم وینځ کا چې ما وګټله زه به د قوم وینځ کم اوس دا درېیم کال دی دا سابقه ایم پی صاحب چېرته یو بیان تاسو کتل دی هغه یو بل سره موږ وکړه نو ما تا بیا په ولې ډلې او جنبه کې تقسیم وې ای د مدري بابا نسو پس خبره تقسیم ای چې تاسو چې چا لپاره تقسیم نو خو یو دی کله چې د بیارۍ مشر خان الله دې وبخي ډېر محترم عزتمن خان وفات شو نو د هغه کونټي لخته زرین بابا الله دې وبخي هغه ولېږله اوس هم هغه کره پرته ده ګډې ولې کېدو دا قسم چې من کره نشتی نو تاسو په کوم زانګو زانګئ تاسو دماغ ته دا خبره ولې نه کوزېږي چې هغه ځان کې یو دي ځان کې برابر دي علی کې چې چرته د انقلاب خبره شي ده نو د راشد او د مدیخیلو د مدی بابا د نسو ذکر به پکې ښه سنهر پاپ سره لیکلی شي هغه که د یاغي وخو غیر منظمه معاشره وه د جبر او د ظلم ډېر سخت زور و په هغه ټیم کې هم الحمدلله حاجي شمشیر رحمان صاحب الله دې وبخي او هغه سره نور د مدی بابا نسو کې درانه او عزتمن مشران د علي په تاریخ کې هغه د ستاینې وړ دي